بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ شروع کړی دي. په دې کې مونږه پارت 6 پورې مونږه لیسنز کړی دي. نننی لیسن به زمونږ صرف او صرف د ایکسرسایز باره کې ځکه چې کم سیزونه زده کول وو، ضروري زده کول وو په ډایرکټ سپیچ کې او په انډایرکټ سپیچ کې، هغه مونږ الریډي ټول ختم کړل. صحیح ده. اوس زمونږ د اخري 2 لیسن صرف د ایکسرسایز باره کې دی. نننی کم زمونږ لیسن کم ایکسرسایز چې به مونږ کوو دا به د پارت 1 نه واخله تر د پارت 5 پورې چې مونږ کم لیسنز کړي دي په ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ کې، نو دا به ټول د هغې په باره کې. پارت 6 د کوېسچنز باره کې و. د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ چې کوم کوېسچنز کېږي د هغې دپاره به مونږ یو ځان له ایکسرسایز کوو د دې لیسن نه پس. صحیح ده. نو هغه به په ننني لیسن کې شامل نه وي. نننی لیسن به صرف او صرف د اولني کم 15 پارټس چې دي د هغې په باره کې به مونږ ایکسرسایز کوو. صحیح ده. ښه، نو راځئ چې لیسن شروع کړو. د لیسن شروع کېدو نه مخکې یوه خبره زه کوم چې ویډیو به ټول خامخا شیر کوئ. صحیح ده. د ویډیو شیر کول زما دپاره ډېر ضروري دي، که ستاسو دپاره دي او که نه دي. صحیح ده. ښه، څو ورځې مخکې ما په پیج باندې په خپل زمونږ په فیسبوک پیج باندې ما یو کوېسچن یو تصویر په شکل کې تاسو ته پوسټ کړی و چې تاسو ماله ټول د هغې جواب راکوئ د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ په باره کې. هغه کوېسچن هغه و they told me، دا یو ډایرکټ سپیچ دی. they told me we posted the letter yesterday. هغوی مونږ ته ویلي وو مونږه خط پرون پوسټ کړی دی. صحیح ده. لیږلی دی. اوس دا تپوس ما کړی و او ما تاسو ټولو ته ویلي و چې ماله د دې جواب راکوئ چې د دې به دا فقره به مونږ په انډایرکټ سپیچ کې څنګه لیکو. نو تاسو یقین وکړئ چې ما ته خو یو قسم د افسوس وشو ځکه چې اکثر کسانو د دې غلط جواب ورکړی دی. څه نه څه غلطي پکې کړې. چا پکې د ټینس غلطي کړې ده، چا پکې د موډایل ورب دا کم ټایم مارکر چې دی، چا پکې د هغې غلطي کړې ده. حالانکې دا یو ډېر زیات سمپل او ډېر ساده غوندې فقره وه. صحیح ده. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو ډېر په غور سره سټډي نه ده کړې. صحیح ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ بیا د سر نه پارت 1 شروع کړئ او د تر د پارت 6 پورې په یو پیره باندې راشئ. صحیح ده. نو چې تاسو دپاره دا ډېر ضروري دی. اوس دا تپوس چې ما کړی نو په دې کې که تاسو خیال کړي په دې کې په اخره کې ټایم مارکر استعمال شوی دی یسټرډے. نو ډېرو کسانو د یسټرډے په ځای باندې لیکلی دی د نیکسټ ډے او چا لیکلی دی د فالوینګ ډے. نو څه کسانو پکې صحیح جواب هم راکړی دی، خو اکثریت د کسانو هغه کسانو وو چې چا غلط جواب ورکړی. صحیح ده. نو د دې جواب هم تاسو له خیر په هغه یو ورځ 2 پس بیا درکړی هم، خو په ننني لیسن کې به هم زه ویم چې ستاسو مازغه تازه شي. صحیح ده. نو د دې جواب دی they told me that they had posted the letter the day before. هغوی مونږ ته ویلي چې هغوی ورځ مخکې، یعنې هلته خو یسټرډے و که نه، ټایم مارکر یسټرډے، نو یسټرډے خو پرونی ورځ به که نه، د ډے بیفور شوله که نه. صحیح ده. یو ورځ مخکې شوله که. نو they had posted the letter the day before. تاسو اوس وګورئ په دې کې ټینس هم چینج شوی دی. په دغه کې په ډایرکټ سپیچ کې څه راغلی دی؟ کم ټینس دی؟ we posted the letter. نو پاسټ انډیفینټ ټینس دی. کله چې دا بیا موږ په انډایرکټ سپیچ کې لیکو نو ټینس به هم چینج کېږي، پاسټ انډیفینټ به چینج کېږي پاسټ پرفیکټ ټینس ته. نو ځکه راځي they had posted the letter. صحیح ده. او ټایم مارکر خو تاسو ته ما وویل چې هغه څنګه چینج کېږي. نو دا خو صرف یو ایگزامپل د تاسو ته ما مخکې الریډي تپوس کړی و. نو دا خو سره ما تاسو د هغې ستاسو ریزلټ اورو. صحیح ده. ښه، نو نن موږ اوس ایکسرسایز شروع کوو. د ایکسرسایز طریقه به دا یې چې زه به تاسو ته په سکرین باندې به تاسو ته لیکم یوه فقره او ویم به راته هم یوه فقره په ډایرکټ سپیچ کې. بیا به زه 15 سکنډه به زه غلی ناست یم، زه به انتظار کوم او تاسو به ماره د هغې جواب راکوئ. جواب به څنګه راکوئ؟ تاسو به د ځان سره وایئ. تاسو چې کله دا ویډیو ګورئ چې زه تاسو نه تپوس کوم، زه 15 سکنډ تاسو ته درکوم چې تاسو په دې 15 سکنډو کې دننه تاسو په دې فقره باندې سوچ وکئ او دا یې
بیا دغه ته واړوئ انډایرکټ سپیچ ته واړوئ. صحیح ده. نو تاسو به جواب ځان سره خامخا وایئ، په زوره باندې به وایئ، د هغې سره به ستاسو پریکټس کېږي. که تاسو نه وایئ او هسې ورته اوده ناست یئ او بیا 15 سکنډه زما جواب ته انتظار کوئ، نو هغه شانتې تاسو ته نه یادېږي. صحیح ده. زه به 15 سکنډه پس بیا تاسو له جواب در کومه، خو زما کوشش دا دی چې تاسو په دې 15 سکنډو کې کم از کم یو پیره د هغې جواب د خپل ځان له ورکئ او بیا به زما له جواب سره خپل جواب کمپیر کوي، برابر به کوي جواب. تاسو به وګورئ چې ستاسو جواب صحیح و او که غلط و. صحیح ده. نو راځئ خپل ایکسرسایز لم. اولنۍ فقره دا ده. صحیح ده. 1 نمبر we told him، مونږه هغه ته ویلیو، we told him we are coming back next week، مونږه به را روانه هفته واپس راځو. we are مطلب we are. صحیح ده. اوس تاسو 15 سکنډه شروع شوله. اوس تاسو 15 سکنډه کې ماته د دې جواب راکئ. 1 2 3 4 5. د دې جواب دا دی we told him that we were coming back the following week. صحیح ده. څنګه د دې جواب دا راغی تاسو اوس وګورئ. په دې کې د اولنې کم ډایرکټ سپیچ کې تاسو وګورئ we are coming present continuous tense دی. نو په انډایرکټ سپیچ کې به بیا دا بدلیږي present past continuous tense. صحیح ده. نو we were coming back پر راځي. we are coming back به بدل شي we were coming back. صحیح ده. او next week دا ټایم مارکر دی. next week به بدلیږي the following week. next week هم دی را روانه هفته. the following week مطلب په دې هفتې پسې چې کومه هفته ده، مطلب هماغه را روانه هفته شوله. صحیح ده. دا خو زمونږه اولنې example number 2. they said we must leave now. هغوی ویلیو مونږ له اوس ضرور تلل پکار دي. نو اوس دا به څنګه چینج کېږي انډایرکټ سپیچ کې. your 5 seconds starts now. 5 4 3 2 1. د دې جواب دا دی they said that they had to leave then. they said they had to leave then. تاسو وګورئ په دې کې که that په منځ کې استعمالوئ او که نه استعمالوئ، خو نور پکې څه څیزونه بدل شوله. must موډال ورب دی. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کله must راغلی نو must به نه بدلیږي او یا به بدلیږي they had to. صحیح ده. must به بدلیږي had to ته او یا به نه بدلیږي. که تاسو دا ویلې و چې they said that they must leave then نو هم صحیح ده. صحیح ده. او they had to هم صحیح دی، خو په دې موقع باندې they had to زیاته صحیح ښکاري. صحیح. they had to مطلب دا دی چې هغوی له ضرور پکار وه. د دې مطلب هم دغه دی. صحیح ده. او تاسو وګورئ په آخره کې ناو راغلی دی. ناو به بدلیږي په then کې. او یو څیز ته بل غور وکئ. leave now هم leave نه دی بدل شوی. tense نه دی بدل شوی. ځکه نه دی بدل شوی چې هلته کې موډال ورب راغلی دی. صحیح ده. موډال ورب چې کله راغلی نو بیا ټینس نه بدلیږي، بیا به صرف او صرف موډال ورب بدلیږي. ها. example number 3. he said I haven't found my book yet. هغه ویلیو ما تر اوسه پورې خپل کتاب نه دی معلوم کړی، نه دی پیدا کړی. چېرته ورک شوی مطلب ما نه دی پیدا کړی یا ما نه دی معلوم کړی. اوس د دې جواب ما راکړی په 15 سکندو کې. 1 2 3 4 5. د دې جواب دا دی he said that he hadn't found his book yet. تاسو وګورئ په دې کې څه څیزونه بدل شوله. I haven't found I have not found. دا مطلب دا دی I haven't مطلب دی I have not. I haven't found دا کم ټینس دی present perfect tense دی. present perfect tense په کم ټینس ته بدلیږي past perfect tense ته. صحیح ده. نو ځکه راځي چې he said that he hadn't found his book yet. هلته په ډایرکټ سپیچ کې دی my book ځکه چې دا خو هغه خپله خبره کوله که نه. که اوس دا خبره زه بل چاته کوم نو بیا به ویم چې his book هغه خپله د هغه بل کس په باره کې به زه ویم که نه چې هغه خپل کتاب نه دی معلوم کړی لا. صحیح ده. یټ د یټ مطلب دی په انګلیش کې یټ وایي تر اوسه پورې. صحیح ده. نو هغه نه بدلیږي، هغه هم یټ په یټ باندې راځي. صحیح ده. ها. example number 4.
they said we aren't ready. هغوی ویلیو مونږه تیار نه یو. we aren't مطلب دی we are not. دا د هغه شارټ فارمیټ دی. صحیح دی. تاسو ما دا خبرې مخکې ایکسپلین کړې دي. we aren't ready, we are not ready. so they said we aren't ready. هغوی ویلیو مونږ لا تیار نه یو. اوس د دې جواب ما راکړی په 15 سکندو کې. 5 4 3 2 1. ها د دې جواب دی they said that they weren't ready. هغوی ویلو چې هغوی تیار نه وو. صحیح ده. تاسو اوس وګورئ we aren't متاسو ته وایي چې we are not. دا بدل شي په they weren't کې. present tense په بدل شي past tense. صحیح ده. ها example number 5. he told me I can call you back tomorrow. هغه ما ته ویلیو زه تا ته واپس سبا له فون کولی شم. اوس دا بدل کوئ په indirect speech کې یا په reported speech کې. 5 seconds. 5 4 3 2 1. د دې جواب دا دی he told me that he could call me back the next day. هغه ما ته ویلیو چې هغه ما ته په ورپسې ورځ باندې ټلیفون کولی شي. صحیح ده. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې څه بدل شوله. په دې کې خو اول پروناون بدل شو، د آی بدل شو په هی کې. د هغې نه پس آی کین کال یو کین پکې راغلی. کین تاسو ته ما ویلو چې کین څه شی دی؟ موډایل ورب دی او کین به بدلیږي کوډ ته. نو ځکه بدل شو چې هی کوډ کال می بیک the next day. tomorrow ټایم مارک کړی. tomorrow به بدلیږي the next day ته. د دې مطلب هم یو دی. صحیح ده. tomorrow هم سبا ته ویل کېږي او the next day هم ورپسې ورځ. ورپسې ورځ کومه خو سبا یې که نه. صحیح ده. نو هغه ټایم مارکر هم چینج شو. ټینس پکې چینج نه شو. کال په کال باندې راغی. دا تاسو ته ما ویلي دي چې کله موډایل ورب راغلی نو بیا به صرف موډایل ورب بدلیږي، مین ورب به نه بدلیږي. صحیح ده. example number 6. we said we'll stay here for a while. مونږ ویلیو مونږ به دلته څه وخته پورې ایسار یو. ویل مطلب سره دا هم د دې هغه شارټ فارمیټ. صحیح ده. ویل stay. ویل مطلب دی we will stay. نو دا فقره به په indirect speech کې څنګه لیکو؟ 5 seconds. 1 2 3 4 5. د دې جواب دا دی we said that we'd stay there for a while. مونږ به هلته کې څه وخته پورې ایسار یو. تاسو اوس وګورئ په دې کې څه څه چینج شوله. we said خو we said راغی. صحیح. مونږ ویلیو دا خبره. مونږ که بل چاته کوم نو هم مونږ به ویلیو. صحیح ده. نو مونږ به هم ځان یادوو. we said we'll یعنی we will بدل شو په we would کې. will به بدلیږي موډایل ورب دی. صحیح ده. will به بدلیږي په would کې. نو بیا ځکه ما لیکلی دی we'd. د we'd مطلب څه دی؟ we would. دا هم د دې هغه شارټ فارمیټ. صحیح ده. شارټ فارمیټ به ځان صحیح پوه کوه. دا څو که څوک پې نه پوه شوي نو زاړه لیسنز وګورئ. دا ډېر ضروري. صحیح ده. دا همیشه په عام ژوند کې تاسو چې عام طور د بهر د خلکو سره خبرې کوئ نو زیاتره هم دا شارټ فارمیټ استعمالیږي. صحیح ده. we'd stay there for a while. نو تاسو اوس وګورئ will بدل شو په would کې یعنی we'll بدل شو په we'd کې. صحیح ده. here بدل شو په there کې. صحیح ده. تاسو ما دا هم ویلو چې here به بدلیږي په there کې. که فرض کا ما چې کله ما ته چا دا خبره کړې وه، فرض که ما ته چا یو خبره کړي، که فرض که ما خپل ځای لوکیشن ما خپل ځای بدل کړي او دا خبره زه بیا په بل ځای کې بل چاته کومه نو بیا به هیر بدلیږي په دیر کې. ځکه چې موږ خو د هغه ځای په باره کې خبره کوو. صحیح ده. نو ځکه دا بدل شوی. که فرض که ما هم لوکیشن ما خپل ځای نه بدل کړی او په هغه ځای کې ما بل چاته وی چې یاره مونږ څه ویلیو یا چا ماته څه ویلیو نو چې ما که لوکیشن نه بدل کړی نو بیا به هیر نه بدلیږي. بیا به هیر هم په هیر باندې راځي. صحیح ده. خو که فرض که ما ځای بدل کړي زه بل ځای ته تللی ما په بل ځای کې چاته بیا خبره کوم نو بیا به هیر بدلیږي په دیر کې. صحیح ده. نو ځکه دلته بدل شوی دی دیر. for a while. for a while مطلب څه وخته پورې. صحیح ده. ها example number 7.
Omer said, Omer ویلیو, I couldn't buy the new car. ما نوې گاڑی نشو اغستی. I couldn't buy the new car. ما نوې گاڑی نشو اغستی. دا یو direct speech دی. اوس دا په indirect speech کې څنګه وایو؟ Your 5 seconds starts now. 5 4 3 2 1. ها د دې جواب دا دی. Omer said that he hadn't been able to buy the new car. He hadn't been able to buy the new car. عمر ویلیو چې هغه د دې قابل نه و چې ځان له نوې ګاډۍ واخلي. ګوره دا تاسو ته ما ویلو دي کې موډل ورب could راغلی دی. صحیح ده؟ couldn't دی خو اصل کې خو could دی. صحیح ده؟ موډل ورب could راغلی. تاسو ته ما موډل ورب چې تاسو ته ما ویلو چې موډل ورب کم کس ته چینج کېږي نو په هغې کې تاسو ته ما ویلو چې could به نه چینج کېږي او یا به چینج کېږي had been able to. دلته تاسو could که نه بدلول غواړئ نو هم صحیح وه. تاسو داسې هم ویلی شوله Omer said that he couldn't buy the new car. صحیح ده؟ خو تاسو ته ما دا هم ویلي و چې could بدلیدی شي had been able to. د had been able to مطلب دا دی چې د دې قابل نه وم. د couldn't مطلب هم دا دی چې ما نشو اغستی او په بل الفاظو کې د دې مطلب دا چې زه د دې قابل نه وم چې ما دا اغستی وي. صحیح ده؟ نو دا could بدل شو په had been able to کې. که تاسو یې نه بدلوئ نو هم صحیح ده. صحیح ده؟ could په could باندې هم لیکلی شئ. خو دا اگزامپل ما تاسو ته د دې لپاره درکو چې تاسو ته پته ولګي چې could په دې کې هم بدلیدی شي. صحیح ده؟ ها example number 8. Saima said, Saime ویلیو, I may not be able to join you. I may not be able to join you. د دې مطلب د دې فقرې څه دی؟ Saime ویلیو I may not be able to join you. کیدای شي چې زه ستاسو سره شامل نشم. یعنی که تاسو یو کار کوئ مطلب تاسو سټډي کوئ یا تاسو لوبي کوئ نو زه ستاسو سره نشم شاملېدی. I may not be able to. کیدای شي چې زه ستاسو سره شامل نشم. زه ستاسو جوین نه کړم. صحیح ده؟ اوس دا فقره به په indirect speech کې څنګه لیکو؟ Your time starts now. 5 4 3 2 1. د دې جواب دا دی. Saima said that she might not be able to join us. اوس ځکه چې دا سایمې خو پیله دا خبره ماته کړې وه که نه؟ صحیح ده؟ هغې په ډایرکټ سپیچ په indirect speech کې چې دا خبره بل چاته کومه چې سایمې ماته څه ویلي وو نو هغه به بیا دغه شانتې راځي. تاسو اوس وګورئ په دې کې څه بدل شولو؟ هغې خو وایي چې I may not. نو زه به بیا چې دا خبره بل چاته کوم نو زه به هغې ذکر کوم که نه چې she might not. نو هغه I بدل شو pronoun په she کې. may بدل شو په might کې. موډل ورب دی تاسو ما ویلي چې may به همیشه بدلیږي په might کې. که فرض که might راغلی نو might به نه بدلیږي. صحیح ده؟ خو may به بدلیږي په might کې. نو ځکه دا راځي she might not be able to join us. هلته خو هغې ویلي و to join you ځکه چې هغې خو ماته دا خبره کوله که نه؟ صحیح ده؟ نو اوس که فرض که دا خبر زه بل چاته کوم نو بیا خو به زه ځان یادوم که نه؟ یا مونږ به یادو که نه؟ join us. صحیح ده؟ نو هغې دا خبره داسې کړې وه. ها example number 9. He said, هغه ویلي و I used to play football at school. ما به په سکول کې فوټبال کولو. اوس دا یو ټکی به ستاسو دپاره نه وي. د دې باره کې موږ کله مخکې خبرې نه دي کړي. I used to. I used to مطلب دا دی چې کله که فرض که موږ په ماضي کې یو کار مسلسل کو هغې دپاره راځي I used to. I used to play football. موږ به فوټبال کولو یعنی موږ به هره ورځ فوټبال کولو یا هر هفته فوټبال کولو. I used to go to school. موږ به سکول ته تللو. د دې دپاره دا ټکي استعمالیږي I used to. په اردو کې داسې راځي میں سکول جایا کرتا تھا. صحیح ده؟ نو I used to د هغې دپاره راځي. نو دلته تاسو د دې تاسو خپل سوچ خیر دی وکئ او زه به درته بیا د دې جواب هسې هم وایم. نو ستاسو سره 15 سکنډه دي. دا به ماته ووایه چې دا فقره به موږ په indirect speech کې څنګه لیکو. 5 4 3 2 1. صحیح ده؟ ښه د دې جواب دا دی. He said that he used to play football at school. هغه ویلي و
چې هغه به په سکول کې فوټبال کوو. کله چې یوز ټو په فقره کې راغلی یوز ټو به هم نه بدلیږي. صحیح ده. یوز ټو به همیشه هم یوز ټو راځي. په انډایرکټ سپیچ کې به هم یوز ټو لیکل کېږي. صحیح ده. د یوز ټو په مطلب ما تاسو پوه کړه چې تاسو په ماضي کې یو کار مسلسل کولو هغې دپاره راځي هی یوز ټو. I used to study every Friday. ما به د هرې جمعې په ورځ باندې سټډي کوله. دغه شانتې د دې فقره خلک وایي. صحیح ده. Example number 10. I told them if you go this way you will get lost. ما هغوی ته ویلیو که تاسو په دې لاره باندې لاړئ نو تاسو به ورک شئ، یعنی لاره به درنه خطا شي. صحیح ده. اوس دا فقره به موږ په انډایرکټ سپیچ کې څنګه وایو؟ 5 4 3 2 1. ها دا به موږ داسې وایو I told them if they went their way they would get lost. ما هغوی ته ویلي وو که هغوی په دغه لاره باندې تلي وو یا په هغه لاره باندې تلي وو نو هغوی به ورک شوي وو. تاسو وګورئ په دې کې څه څه څیزونه چینج شول. دا ډېر اهم اگزامپل دی. صحیح ده. if you go دا خو ډایرکټ سپیچ دی. ما هغوی ته ویلي که تاسو په دې کې اوس دا خبر زه بل چاته کوم چې ما هغوی ته څه ویلي وو نو بیا خو زه نشم ویلی که نه بل کس ته if you go. زه خو وایم چې if they went. if you go indefinite tense. صحیح ده. present indefinite. if they went نو ګوره بیا present indefinite به بدلیږي past indefinite ته. if they went their way this به بدلیږي په that کې. په ډایرکټ سپیچ کې خو this و خو دا خبره خو بیا زه په بل ټایم کې بل چاته کوم نو بیا به زه وایم چې their way. if they went their way they would get lost. نو تاسو وګورئ په ډایرکټ سپیچ کې و you will get lost. will به بیا په انډایرکټ سپیچ کې موډل ورب دی. will به بدل شي په would کې. so they would get lost. صحیح ده. example number 11. She said I'm going to cancel the contract. هغې ویلي وو I am going to cancel the contract. زه دا معاهده چې ما کومه کړې ده ستاسو سره زه دا کانټریکټ یعنی دا معاهده ختمومه. I am going to cancel یعنی زه زما او دا معاهده ختمومه. اوس دا فقره به موږ په انډایرکټ سپیچ کې څنګه وایو؟ 1 2 3 4 5. دا فقره به موږ داسې وایو She said that she was going to cancel the contract. هغې ویلي وو چې هغه به کانټریکټ کینسل کوو. صحیح ده. تاسو اوس وګورئ په ډایرکټ سپیچ کې راځي I am going to cancel. نو I am going تاسو وګورئ دا کوم ټینس دی؟ present continuous tense دی. په ریپورټډ سپیچ کې به دا present continuous tense به بدلیږي past continuous tense ته. نو ځکه راځي چې she was going to cancel the contract. اوس اخیری example number 12. He said هغه ویلی وو I am going out. زه بهر ته ځم. I am going out همیشه خلک وایي چې زه بهر ته وځم یا سړی مازدیګر کې چکر لوځي خلک وایي I am going out یا اسیس چکر لوځي I am going out. د دې لپاره په انګلیش کې دغه شانتې فقره راځي. صحیح ده. He said I am going out. هغه وی زه بهر ته وځم. اوس دا فقره به په انډایرکټ سپیچ کې څنګه لیکو؟ 5 4 3 2 1. دا به موږ داسې لیکو He said that he was going out. هغه ویلي وو چې هغه به بهر وځي یا هغه به بهر ته وځي. تاسو اوس وګورئ په ډایرکټ سپیچ کې راځي I am going کوم ټینس دی؟ بیا present continuous tense دی. او present continuous tense په reported speech کې یعنی په indirect speech کې څه ته بدلیږي؟ past continuous tense ته. نو ځکه بیا راځي چې he said that he was going out چې هغه به بهر ته تلو. صحیح ده. نو دا و زمونږ نننی exercise
امید دی چې تاسو به په دې کې څه نه څه پریکټس شوي تاسو کم کس تاسو سره ګرامر بکس یا تاسو آنلاین هم کتی شئ ډېر شي اگزامپل کتی شئ تاسو په هغې باندې په خپله هم پریکټس کوئ زما لپاره خو ممکنه نه ده د دې نه زیات اگزامپلز ورکول صحیح ده خو تاسو سره خپل شوق پکار دی تاسو پسې د ګرامر بک راوالی او تاسو په هغې کې چې کم اگزامپلز دي ظاهره خبره ده به زما د اگزامپلز نه بدلي نو که تاسو هغه اگزامپلز وګورئ نو تاسو په هغې باندې زما پوره یقین دی چې انشاءالله په هغې باندې به تاسو ښه صحیح پوهېږئ چې په دې کې کم کم چینج ولې شوي دي او څنګه شوي دي نو د ایکسرسایز مقصد هم دا دی چې تاسو ته واپس هغه ټول هر سره یاد شي تاسو ګورئ په دې کې په ډېر اگزامپلز کې موډل ورډز به استعمال شوله هغه پکې چینج کېږي ټینس پکې چینج شوي دي او ټایم مارکرز پکې چینج شوي دي پروناونز پکې چینج شوي دي نو مقصد هم دغه و چې تاسو ته دا ټول څیزونه واپس تاسو ریویژن وشي تاسو ته یاد شي دوباره او انشاءالله زما امید تاسو ته به یاد شوي صحیح ده نو انشاءالله په راروان لیسن به زمونږ اخیری لیسن یې د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ په لیسنز کې او هغه به مونږ ایکسرسایز کوو دا کم چې مونږ د دې نه مخکې کم لیسن کړی و د کوېسچنز باره کې چې په ډایرکټ سپیچ کې او په انډایرکټ سپیچ کې به کوېسچنز مونږ څنګه کوو نو د هغې په باره کې به مونږ انشاءالله دغه شانتي ډېر شي اگزامپلز به مونږ په راروان لیسن کې کوو او هغه به زمونږ د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ اخیری لیسن یې نو انشاءالله په راروان لیسن کې به بیا میلاویږو د تلو نه مخکې لایک او شیر ځنه هیر نشي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان